دا خدام غرق دی کنه زکه دی غلی دا زکه دی غلی دا السلام علیکم. ډیر وخت وته چې تاسو لپاره مې ولاګ نه راوړی ولې چې رښتیا خبره ډیر زیات مصروف وم. که تاسو ما کتلی شئ ډیر ښایسته ځایونه دي دې سمت تاسو ورته وښیه. زه چې اوس یم په فیلډن کې دا چې دی یو کلی دی او که تاسو ما کتلی شئ دې څه ورته وښیه اپور چې دی هغه زموږ هوټل دی. موږ چې یو نن هم میچ دی هغه هم چې دی له دې سیټي سره میچ دی. موږ چې د وینا ښار نه راغلي یو تقریبا د دې او د وینا ښار په منځ کې 400 کیلومتره فرق دی او تقریبا 6 کیلومتره لاره ده او دا ځای چې دی ډیر زیات ښایسته دی. که څنګه چې موږ وطنونو کې کلي دي همدا رقم شین ځای او ښایسته ځای دی. که هلته کتلی شئ دلته پورې چې دی ټولې مڼې دي شنې شنې مڼې دي ډېرې خوندورې مڼې ویل ته او موږ چې دی یو څو دانې وخوړلې بیا به تاسو ته وښیو. ځای چې دی ډېر زیات ښکلی ځای دی او رښتیا خبرې اوس چې دی تقریبا 7 بجې دي نو موږ چې دلته ناوخته هم راورسېدو. ښایسته ځای دی تاسو کتلی شئ په دې ګرمي کې ما کورتۍ هم اچولې ده ولې چې دا ځای چې دی بیخي د غرو په سر دی او ډېر زیات یخي. لومبی چې باران هم و ډېر زیات تیز باران و او کله چې موږ راورسېدو نو ځای ډېر خوندوری ځای دی او پورې چې دی خالي هوټل دی او دغه تاسو کتلی شئ ټول شنه ځایونه دي ټول شنه ځایونه دي. دلته چې دي ورسه کې اوس هم چې دي ورسې مو لیدلې نو ډېرې ښایسته ښایسته ورسې دي. دې سره بیا چې دی یو د ایټالیا باډر دی وینا باډر دی نو که تاسو ته ښکاري دا چې دي مڼې دي ښایسته ښایسته مڼې دي پاس کتلی شئ دغه مڼې. زه بیا تاسو لپاره خدا نه راکټ کړم دا خراب هم ده. دا چې دي بیا شنې مڼې دي لږ خوند چې دی کمزوری دی خو ولې چې مڼې لږ غټې دي خو شنې دي او دا چې د لږ شنه هم ده تاسو کتلی شئ د لږ شنه هم ده خو مڼې چې دي تقریبا هېڅوک هم لاس نه وروړي. دا خلک چې دي د بوټو ډېر زیات عزت قدر کوي. دوستان دا وګورئ شوکت څه شي وچې شرف زه چې ځم مړه ښه دوستانو یو بل شی مې پیدا کړ ځان تاسو کتلی شئ دا چې دي د ژمي مڼې دي چې خالي په ژمي کې کېږي نو راته پته نشته چې په ژمي کې دا مڼې کېږي په اوړي کې خو دلته چې دی په دواړو سیزنو کې مڼې کېږي د هر سیزن خپلې مڼې. دغه مڼې دي وړې وړې دي خو ډېرې زیاتې خوږې دي. دا چې دی یو هوټل دی اوس ورننوځو راځه سپیرجانه راځه دا چې دی دا چې دی لاره د پاسپورتونو لاره ده او چې سلوټ چې ده وراك داخل جنون كده تعرف من بص الكاميرا من جوه Bobby Grun? Ja. Dat is de team day. Bubakir. شاهين مكوا. Dat is de Muzamil. Tariq Bey. بلاو. شاري. Dat is de من كامريدي. شكل منهوس की तरह. काराई. बासित. इबाद. नक्शूर. वली. शाहीन. लाला. زمون کوچ او زمون اکټر پلیئر partners to this. Oi, Muzamil, thank you. فاینل وګټو چې فاینل کې دوه ټیم راځي او درګه او کبه خپل شي 100 روپے ورکای پردی په اچا وای دي
ما ته ویل نه دې جیزه ورته وکړو چې واسه جيبونه چیک او خو بیا او کو نو بیا دې بیگ چیک او بیا نو بیا وچی بیا په کوټه چیک او دا لګا او کو دې شوکت موبایل چیک او ته فکر راو دی او چی موبایل څوک ولي دا ورته موبایل ټول ولي دا غواړي سره هغه سره موبایل له درو دا غواړي سره موبایل نو سره هغه ایډیټینګ کړي ولي هغه فول ګارس کې ډک هغه کې مرکه چار بکداد بوله دې مستا بیا بیت کنه سلامونه دوستانو نن مې درته یو پلیر راوستی زمونږ د ټیم پلیر زمونږ وکټ کیپر بیټسمین ده سړی بیچاره کوي ما سره ده شاهین خان زمونږ د ټیم وکټ کیپر السلام علیکم مینوالو شاهین نن دې څه فکر د میچ کې نن مې فکر خو والا پوزیټیو دی او موسم دلته ښه دی او پیچ په لږ لوند دی وګورو پیچ په لږ تیز دی ځکه بال به سلپ کېږي کیپینګ سره دې څه خیال ده کیپینګ به انشاءالله بس 2 میچ دي او پرفارمنس به کوو انشاءالله یو ځای باندې هوا سره د دې ځای بلد شوی هوا والا لږه یخه ده خو بس عادي څه اوبه لدي ځکه وین موسم هم داسې یخي او دلته بس لږ یخ دی ګرمۍ کې هلته دومره یخ نه دلته ډېر او بالینګ سره دې څه خیال ده مقابل ټیم کې خو ټول پلیران چې دي غټې غټې لوبې کړي دي او هغه ډیویژن 1 نه راغلي او دي ته اوپننګ بیټینګ ته وځې او بس خو کوشش وکړو چې ښه بیټینګ وکړو ځکه یو ځای مو یو څه دیس دی او موږ ښه فام ښه دی اوس بیټینګ هم ښه روان دی ټول ښه دي دا زمونږ بل پلیر راغی دا زمونږ بل پلیر دی دا چې دا روان دی ډېر آوټ اف ډاون وځي فلحال یې پکې کومه 50 نه راغلی په دې سیزن کې نه لوبه کې خو انشاءالله نن به چې دا 50 وهي خالي شپږ انینګز مې کړي خو راته کم انینګز نن دې څه خیالات دی 50 اوس مې مو زړل دا نن ان شاء الله که وخت راغلی 50 دا انشاءالله دا چې دا کله خیره سره ټوټاون شاین وته سنچري پوره نه کېږي 50 ورته دا زه 50 کاری په صاحب، 50% کاری صاحب ستاسو خیالات دی بالینګ کې انشاءالله بس میچ به ګټو په ښه اورج باندې او بالینګ به څنګه انشاءالله خواري دې کړې بالینګ باندې ښه دوستانو دا زمونږ بلوګ دا ګډ مارنینګ فاینلی موږ راووتلو اوس چې دی ټیم ټول تیار دی طارق بھائی ټول ټیم دا دی نو اوس د خیر سره میچ دی تقریبا په 2 ساعتو کې شروع کیږي نو ان شاء الله دا میچ به موږ ګټو دا چې دی اسامه خطرناک پلیر او زمونږ ګاډي ولاړ دي زمونږ یو ګاډی 2 3 دا 3 زمونږ موټر دي لیران راورسېدل د خیر سره او ګراوند نو اوس ګراوند ته راورسېدو تاسو کتلی شئ ډېر زیات ښایسته ځای دی دا چې دی ګراوند دی باونډریان یې ډېر زیاتې وړې دي خو ډېر ښایسته ګراوند دی او نری نری شاونه هم ورېږي